ټولو ملګرو ته سلامونه، امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده رجان حبیب او د داوچات د چې کوم د غویمه روانه وه پای کې ډېر ملګري وو چې یاره جان حبیب کوم دی ګرفتار شوی دی. ما تېره ویډیو هم کړې وه چې یاره هغه مطلب دا دی نه دی ګرفتار شوی، دا بالکل دروغ دي. نو د دې په خوشحالۍ کې چې کوم دی یو خور چې دی یو جشن یې منعو کړی دی جان حبیب ته څه وایي راځئ دا کلیپ وګورو بیا سره یو څو خبرې شیر کوم. عیني خان ډېره زیاته خوشحاله ده ځکه چې ماته خبر میلاو شو چې جان حبیب لالا رابار شو. ما خو تاسو ته سر کې ویلي چې شیران کله څوک په پنجرو کې نشي بندولی او زه ډېره زیاته شکریا کوم د خپل KPK ته پولیسانو چې ما تاسو د دې خور دا پیغام چې کوم دی واورېدو یقینا دا ورته یو دغه لري یاره یو د خوشحالۍ یو اظهار کوي چې یاره ازمري څوک په پرنجه کې نشي بندولی. مختلف قسمه خبرې کړي دي، یقینا تاسو به کتلي اورېدلي به عیني خان چې کومه ده یو جینۍ ده. د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره دا د دوی خپل یو گیم و، د دوی خپل یو گیم څه کوو چې یاره هغه راغی د کوره پورې کور ور بند دی، بیا د هغه ځای نه ډایرکټ واپس شو، بیا په روډ کې یو څو لږ تقریر غوندې کړو د سیاستدانو په شان او د هغې نه پس چې کوم دی بیا واپس لاړ. نو دا ډېر یو کچه کار یې کړی دی ځکه چې پکار ده چې دې کور ته دننه تللی کم سے کم چې دوی په دې کور کې نه دا تپوس دې کول غواړي چې یاره هغه ورته وایي دی به راځي موږ به پولیسو ګرفتارو. پولیسو له یو شپې راغله دا د دوی خپل یو ډرامه په دې ګڼ کپانو باندې چې کوم دی اعتبار مه کوئ دا دواړه طرف ته چې کوم دی ګڼ کپان دي. جان حبیب مې لاول سپورټ کوو د دروازې نه بخوا تللی دی نو دی ما ته د دوی خپل یو ډرامه ښکاري بل هغو څه روپۍ ورکړي چې یاره دا روپۍ واخله زموږ نه قلار شي، مختلف قسمه خبرې به راځي. اوس په یو بل پسې په سوشل میډیا باندې داسې جنګ کوي نور د دوی سوب نشته. هغه نه ګرفتار شوی دی نه د پولیسو تاڼه کې شپه شو ده چا وایي چې یاره په کومه تاڼه کې دی چا نیولی دی. پکار ده چې یاره دوی تاڼې ته تللی وغیره څه ځای ته تللی وی چې یاره ته په دې تاڼه کې یا چا ته پټوسه ورکړی وی داسې بالکل بکواس دي. ها تاڼې ته دی تللی د ایوب خان شیرپا په دغه کې چې کوم دی جیل ته تللی 12 ورځې نو هغې کې پر حقیقت تللی و دا چې کوم دی دې کې جیل میل ته نه دی تللی د رهایي دپاره که خوشحالي پکار وي خو بهرحال خوشحالي ورله پکار هم ده ځکه چې خپل حق یې پوره کړی خو او واده یې پوره سرته ونه رسوله.